د سیر متین لنډه پیژندنه او د هغې کارنامې. په دې ویډیو کې به مونږ تاسو ته دا معلومات وړاندې کړو. چا سیر متین زده کړې کړي دي؟ سیر متین د طلوع تلویزیون د کومیډي خپرونو ته څنګه لار وموندله؟ سیر متین کوم ولایت کې اوسیږي او دې خپرونو کې کار کولو ورته کومې ستونزې جوړې کړي دي؟ مخکې له دې چې موږ دا پوره ویډیو له تاسو سره شریکه کړو، نو زموږ یوه کوچنۍ غوښتنه له تاسو څخه دا ده، که تاسو زموږ چینل ته راغلي وئ او چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، طریقه سکرین درته ښکاري، لومړی به چینل سبسکرایب کړئ، څنګ څه به زنګ علامه وکیږئ تر څو زموږ ټولې ویډیوګانې پر وخت تر تاسو پورې در ورسیږي. سیر متین د افغانستان یو له مشهورو او محبوبو کمیډیانو څخه دی چې 1968 هجري شمسي کال کې په کابل کې زیږېدلی او نوموړی د کابل پوهنتون د انګلیسي ژبې له ادبیات څخه لیسانس لري. کله چې د کانکور ازموینه ورکړه، نوموړی د انګلیسي ژبې ادبیاتو ته کامیاب شو، مګر نوموړی خپله پوره هڅه او کوښښ وکړو تر څو د ښکلو هنرونو پوهنځي ته ځان تبدیل کړي، مګر د لوړو زده کړو وزارت په هغه کال کې تبدیل او تغییر بند کړل او بندیز یې پرې ولګاوه. سیر متین هغه کومیډین دی چې نوموړي زیاته برخه د ښځو په نقش کې لوبوي. نوموړی وایي چې لومړی ځل د ښځو په نقش کې په سکرین راته ښکاره کېدل زیات ستونزه جوړونکي وو، مګر اوس مهال ذهنونه لږ بدل شوي دي. سیر متین په دې دلیل په خپرونو کې د ښځو نقش لوبوي. نوموړي په وینا هیڅ ښځه حاضر شوې نه ده او یا هم دې چې حاضرې دی هغه نقشونو ته چې زه یې لوبوم. سیر متین اوس مهال 32 کلن دی، هغې واده هم کړی دی او د 2 بچیانو پلار دی او د هغه کورنۍ په کابل ښار کې ژوند کوي. نوموړی وایي چې یو هنرمند باید هغه نقش په غاړه واخلي تر څو په پای کې په بریالۍ توګه ترې ووځي. نوموړي زیاته کړه چې زموږ د سینما یوه لویه ستونزه دا ده چې زموږ خلک، هنرمندان او داسې نور خلک او مینوال داسې فکر لري. دوی وایي چې باید د خلکو په خوښه نقش پر غاړه واخلو تر څو یو کامیابه هنرمند واوسیږو. ښاغلي متین که څه هم د انګلیسي ژبې ادبیاتو څخه لیسانس لري، مګر بیا یې هم په کومیډي خپرونو کې کار کولو سره خپله شخصي مینه ګڼلې.